ګوتې قلم که مې قلم قلم شي، تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه. غم د دوران څنګه چې و هغسې دی تر اوسه، غم د دوران څنګه چې و هغسې دی تر اوسه، ژوندون مې ګران څنګه چې و هغسې دی تر اوسه. ما وې سمسور به دا چمن شي په سپرلي مفلسه، ما وې سمسور به دا چمن شي په سپرلي مفلسه، خو په خزان څنګه چې و هغسې دی تر اوسه. ګرانو مینهوالو، زه شهاب الدین خیام په یو نوې مرکه کې تاسو ته حاضر یم. نن چې زموږ د چا سره ناستی دی، هم د دغې شعرونو خالق مفلس دراني صاحب، د هغوی ټاټوبې ته راغلي یو، د هغوی سره ناست یو. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې دغه نازولي، دغه ښاغلي، دغه درانه خلک کوم چې موږ د تل عمر د هغوی نه زده کړې کړي دي. مفلس دراني صاحب چې خپل نوم شمس الدین دی او په ادبي دنیا کې په مفلس دراني صاحب باندې مشهور دی. د والد محترم نوم حسن الدین دراني صاحب دی. د هغوی پیدایش چې کوم دی هغه د جون په 4 نیټه باندې په 1922 کې هغوی په اوتمانزو کلي کې پیدا شوي دي. د هغوی د وینا مطابق هغوی ابتدایي تعلیم چې د پرایمري ورته موږ نن سبا وایو د 6مه پورې، هغه چې په هغه وخت کې باچاهان چې کوم سکولونه جوړ کړي وو، باچاهان اسلام یا سکولونه یا آزاد سکولونه باندې چې کوم دغه مشهور وو، نو دوی دغه تعلیم ابتدایي تعلیم د هغې نه حاصل کړی دی. 8 د پېښور سناتن درم نه های سکول د هغې نه دغه کړی دی. او دغه وخت چې کوم دا 1945 یا 46 دی. 10 بیا د ګورنمنټ های سکول 400 نه کړی دی. دوی 2 ماسټره کړي دي ایم ای، یو یې په پښتو کې په خپله ژبه کې کړی دی، بل یې په اردو کې کړی دی. ملازمت چې کوم دی دوی په پاکستان ایرفورس کې دوی دغه د ژوند ترخې خوږې سبا کړي دي. او بیا چې دوی کله د دغې ملازمت نه ریټایرمنټ اخیستی دی، نو هغه 1979 پورې دوی په دغې ملازمت کې پاتې شوي دي او ریټایرمنټ یې په 1979 کې اخیستی دی. د دوی د وینا مطابق دوی د سکول د وخت نه په 9 کې دغه شاعري شروع کړې ده، او بل دوی په 9 کې دوی یو دلته کانګرس سټوډنټ فیډریشن بنیاد کېښودی و چې د هغې صدر چې کوم و هغه پروفیسر جانزیب نیاز صاحب او جنرال سیکرټري مفلس دراني صاحب په خپله پاتې شوی دی. بل دوی ابتدایي شاعري چې دوی په اردو کې کوله، او بیا چې کله دوی په کوم دغه کې دوی په 9 کې او د 10 ملګري چې کله دوی تلل، نو په پیرول پارټۍ کې دوی ته اجمل خټک صاحب ورته وویل چې تاسو پکې خامخا څه وایي، دې چمن نه دغه ښکلي بلبلان وځینن. نو دوی په دغه طرحه باندې لیکل کړي وو، دغه طرحه اجمل خټک صاحب ورکړې وه. بل دغه د مفلس دراني صاحب اولنی د پښتو اثر و چې لکه دوی پکې د دې نه مخکې دوی په اردو کې شاعري کوله. په ادب کې دوی د چا نه زده کړې کړي دي، دوی ورته خپل استادان وایي، دوی ورته په درنه سترګه ګوري. هغه اجمل خټک صاحب دی، کاکاجي صنوبر حسین صاحب دی، نوش خلیل صاحب دی، قلندر مومن صاحب دی. د حکومتي بندیزونو د وجې دغه دوی چې په اخبارونو کې کم کالمونه به لیکل، نو هغه یو بېسره په نوم باندې به دوی دغه کالم لیکو، بل ګران شهزاده په نوم باندې. دغه څه ستونزې وې د دغې په دغه باندې دوی په دغې علامتي نومونو باندې خپل کالمونه خلکو ته ورسول. هغه لومړۍ ټولګه چې کوم ده هغه ساخني ده، دا د دوی شاعري ده. بل چې دوی رپورتاج کوم لیکلی دی هغه د باګرانو تر بولانه پورې، د سرو غاښ افسانې دي. دوی چې کومې افسانې ترجمه کړي دي د مختلفو ژبو نه، هغه خوند د ژبې دغه هم د کتو لایق دي. او بل د دوی د وینا مطابق دوی یو ناول هم لیکلی و، تورې اوبه، چې له بده مرغه دلته چې کوم سیلاب راغلی و، نو په هغې کې دغه ډېر زیات کالمونه، ډېر زیات نور د دوی لیک چې کوم هغه ضایع شوی دی. ګرانو مینهوالو، دا د دوی د ژوند دغه لنډ غونته کې تعارف و چې موږ تاسو سره شریک کړو. راځو د هغوی سره یو څو خبرې اترې کړو. بابا جانه، په پروګرام کې راته ډېر زیات هرکلی ستړي مه شي، ښه راغلاست. ډېره مننه دي ستاسو د مهرباني چې کم از کم زنګ تپوس هم وکړه.
دومره دا زما یو دعا ما غوښتې وه چې خدای پاکه قدردن خدای پیدا کړي په بې قدره پښتنو کې درانه په جون کې نه چې مړي وي په مړو کې په مړو کې دا بیا چې مړي شي نو بیا دا خدای داسې بې قدر کوي چې دا خو دا نبي کول راغی دوی کې څه نه څه دا احساس پیدا شو. بابا جان د اوسني نوي پل ته او بل ستاسو د وخت تاسو په کوم دور کې راتېر شوي د پښتو ادب یو زرین دور بللی شي د خپل ټولې زندګۍ ته په کوم نظر ګورئ ستاسو څه خیال دی چې لکه نو وخت تیر شو او اوس خو دا خلک چې په دې باندې خوشحاله وو چې د نوي کول کې دا احساس پیدا شو د ژبې او د ژبې چې یاره دا زموږ ژبه ده او دې نه نو اوس پکې دا ګوره دا ما په دغه یو کتاب د ساقني باندې یو دنیا د حبیبه نوم یې دی حبیبه نوم یې دی او نو هغې په BS ډګري واخیستله. او بابا حمزه بابا وایي چې پښتانه د شاعرانو قدر نه کا چې لالونه یې غورځولي په ډېران دي. زما پوره یقین دی چې را روان کول چې کوم دی ستاسو کار ستاسو زیار ته چې په کومه سترګه ګورو دا به ډېر زیات قدرېږي خو ارمان دا دی چې د دې نه مخکې شوی وی نو لا به ښه وی. نو بس دا خو غوښتل چې یاره زموږ په ژوند باندې کم از کم څه خلکو کې چې یاره زموږ ستا مونږ دا څه کړي دا د ستاینې وړ دي. تاسو خو په صحافت کې هم ډېر زیات وخت تېر کړی دی کالمونه هم لیکلي دي اخبار سره پاتې شوي نو په دغې ژوند باندې چې مختصر غونډه کې لږ شان ما چې زما په لسم پاس زما په خیال چې رالم د سروس نه ریټایر شم نو بیا ما لومړی دغه چې کړو نو هغه وفاق یو اخبار و د لاهور نه وته بیا امروز بیا داسې راځو بیا فرنټیر پاکستان ټایمز کې ما به ورته اردو کې خبر به مې لیکو هغه به هغوی چاپ کړو نو ډېر وخت تېر شو اوس خو زه چې یم نو ډېر اوس فرنټیر په اوس سره مې یو زمانه تر اوسه پورې یم هغوی نه که څوک تپوس وکړي نو وایي زموږ نماینده چې دی چې الله کې مفلس دراني بابا دا راته ووایي چې ادبي دنیا کې داسې د چا نه متاثر کم د خوښې شخصیات تو چې لکه تاسو غوښتل چې لکه د هغوی سره موږ خو دغه طریق پسند دغه طریق چې بلکې حقیق پسند و چې څه به مو لیدل نو په هغې باندې مې لیکل کولو خو سرحد پښتو بېبي جوړ شرکت القوي د هغې ډېر قرض درس او دا کم دا افغانستان نه چې کوم دا لوی دغه راغلي وي د افغان دا په هغې کې سرحد موږ هره میاشت کې یو کېدله پېښور کې سرحد د جرګه وه شیرشاه ترخوي ډېر فعال صدر راځو څه شعرونه درنه اورو جی باور یې نشي د سبا تر اوسه زانګي غوټۍ ځکه په خوب هغسې څه لیونی که مې څوک نه ګڼي خو جون مې دی خوښ د لیونتوب هغسې څه لیونی که مې څوک نه ګڼي خو جون مې دی خوښ د لیونتوب هغسې زوړ شومه مینې ته زړه نه شولې زوړ شومه مینې ته زړه نه شولې او غواړې هر څه د پېغلتوب هغسې خو زړه کړمه رسوا مینه کې بې سره دی بې سړیتوب هغسې مفلس ځان به څه په دې خلاصوي وایي چې دې مې زلمیتوب هغسې. بابا نو اوسني ادب ته په کم نظر باندې ګورئ چې لکه دا اوس کم ماحول دی یا دا کم دغه غونډه کې فضا کمه جوړه ده د ادب دغې ته په کم نظر باندې دا دوی خو ډېره ښه دي دې نوي کول کې خو دغه پیدا شو شعور پیدا شو پښتو ژبې سره مینه پیدا شوه خو دغه نشته مطالعه نشته په BA کې مونږ ته ده پورا انګریزي ادب پته وه راته پښتو ادب پته وه راته د اردو راته پته وه پوه شوې د هغې وجه چې مونږ مطالعه کوله مطالعه به کوله ټولو زه پټ لاړم ایرو کې د بې ننګه قام په خپو کې لوغړېدم لکه کومجکه د بې قدرو په کوڅو کې
پرخه هم د ګل په پاڼو د حسرت اوښکه لیمو کې او زره نه په خپله لمر وم پړقېدم به پلبشو کې زره نه په خپله لمر وم پړقېدم به پلبشو کې او دا سرخي زما د رنګ ده دا سرخي زما د رنګ ده د شفق په اننګو کې دا سرخي زما د رنګ وه د شفق په اننګو کې اشنغرو کان د مخ کو اشنغرو کان د مخ کو ویو چارې وږمو کې د خزان به څه ګیله کړم د غوټۍ رجې په سپرلو کې ځان دې پریت لکه پتنګ کړ ورکې لکه تیرو کې خو پښتون مې پښتون نه کړ خو پښتون مې پښتون نه کړ سپک د هغسې درنو کې خو پښتون مې پښتون نه کړ سپک د هغسې درنو کې او قدردان خدای پیدا کړي په بې قدره پښتنو کې قدردان خدای پیدا کړي په بې قدره پښتنو کې چې درانه په ژوند کې نه چې مړي مقبر حاضرو کې او روح مې هغسې لا ګرځي په دې تمه په دیرو کې ناممکن ده چې پیدا شي دا شعور په پښتنو کې څه نصیحت څه په زړه م داسې څه ارزو وي تمنا وي څه حسرت وي نو هغه ورسره شریک کړئ نو زما خو دغه تاسو ته وویل خو سړی هغه دی چې ځان وپېژني ځان پېژندل ډېر ګران کار دي نو خدای دې کړي چې زمونږ دا قام او زمونږ دا کوي ځان وپېژني او په دغې باندې به انشاءالله چې دا چا چې ځان وپېژني نو هغه نه سړی جوړ شي او چې ځان یې ونه پېژني نو هغه بیا فضول شي هغه ضایع شي ضروري دا دی چې سړی خپل ځان مخکې وپېژني بیا به هر څه کېږي مهرباني ډېره میرویس تاسو ډېره مننه راکړو تاسو چې کوم تکلیف کوو موږ هم درانه کړو دا ډېر خدای تاسو دا اجر درکړي ګرانو مینهوالو دغه مفلس دراني صاحب هیله ده چې دغه ناستی چې موږ کوم وکړو ستاسو به خوښ شي دغه لنډ غونته کې تاثرات ستاسو د وړاندې د هغوی په دغه ژبه باندې خوږه ژبه باندې تاسو د هغوی دغه شعرونه دغه ارمانونه دغه امیدونه په دغه شعرونو کې تاسو واورېدل ډېره زیاته مهرباني مننه والسلام